د کابل هوایي ډګر د ګمرک ریاست تل هڅه کوي ترڅو مراجعینو ته په اړوند برخو کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او د مراجعینو لپاره اړین او رضایت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي. پر همدې بنسټ سږ کال هم د کابل هوایي ډګر د ګمرک ریاست له لوري د اړوند ادارو سره په همغږۍ د حجاجو لپاره 40 خدمتونه ترسره کوي او د حاجیانو لپاره یې د تګ او بیرته راتګ په برخو کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي دي. موږ دلته د میدان هوایي په ګمرک کې الحمدلله د حجاج لپاره 40 ساعته خدمتي ترتیب جوړ کړی د ملګرو. نو هغه الحمدلله چې په ډېره ښه طریقه باندې روان دی. د حجاجو خدمت کېږي 40 ساعته خدمت کېږي. او بل مو د حجاج لپاره کومکي ملګري لرو چې هغه د حجاج سره په وخت کومک وکړي، بیکونو سره پورته کې په تګ او راتګ کې کومک ورسره وکړي، ځکه موږ دلته په افغانستان کې حجاج لرو کمزوري او ضعیفه حجاج دي. نو د هغو د کومک لپاره موږ خدمتي ملګري په کار اچولي دي. یاد ریاست د هوایي ډګر په کورني او بهرني ترمینلونو کې د ایکسرې ماشینونو د شمیر زیاتولو سربیره د خدمتونو د چټکتیا او د وخت له ضایع کېدو څخه د مخنیوي په موخه د مسلکي پرسونل شمیر کې هم زیاتوالی راوستی ترڅو د قدرمنو حجاجو لپاره پر وخت غوره خدمتونه وړاندې کړي. او بل الحمدلله موږ د حجاجو د شروع د وخت څخه موږ 15 دانې ایکسرې دلته درلودې پخوانۍ، نو بیا مې 2 دانې نورې خریداري کړلې چې هغه نوي رالې. الحمدلله هغه هم د حجاجو په خدمت کې دي چې د حجاجو کار معطله نه شي او دغه نه شي، حجاج د ستړیا سره مخ نه شي. نو تقریبا اوس تعداد د ایکسرو 7 دانې دی چې 2 دانې نوي رالې په تګ او راتګ کې اوس حجاج دپاره ډېر سهولت دی الحمدلله، مشکل او تکلیف نشته ورته. د حج له سپېڅلې پردې څخه بیرته راستانه شویو حجاجو د کابل هوایي ډګر په ګمرک کې د رامنځته شویو اسانتیاوو له کبله خوښي څرګنده کړه او په دې برخه کې د مسؤلینو له صادقانه هڅو څخه مننه وکړه. د ګمرک تاسو وینئ ډېر ښه انتظام ده، ډېر ښه سیستم ده، ښه په طریقه سره لکه حاجیان نه دي په عذاب شوي. الحمدلله ټول ښه په خوشحالۍ سره دغه پروسه په سر ته ورسه. نو ټول نه مننه کوو د خپل د نظام نه، خپل سیستم نه چې موږ د دونه ښه سهولت د دونه کلو کې موږ له چا نه واورېدو دونه ښه سهولت دی لکه سږ کال چې کوم موږ ته برابر شوی. ډېره ډېره مننه کوو. الحمدلله کوم وخت چې موږ له دغه میدان هوایي نه تلو او د اوس راغلو نو موږ ته کوم مشکلات او کوم ستونزه نه وه، دې طرف نه موږ ته ټول هغه سهولت هغه موږ ته میسر او اسانه او کوم چې لازم اسباب ټول موږ ته د حکومت خوا نه برابر شوي وو، مشکل پکې نه و. بیرته سره راغلو، اوس هغه د ټول حجاج کرام په خیر سره ورسېدل. نو نه میدان هوایي کې کومه ستونزه وه موږ ته، نه دلته په دې مرکز کې موږ ته کومه ستونزه شته. الحمدلله ډېر په خیر سره موږ راورسېدلو. د یادولو ده چې د هرات، مزار شریف او کندهار په هوایي ډګرونو کې هم د حجاجو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شوي دي.